زه دلته باغوان یم دی زما سره مزدور دی په باغ کې تعال فعلا تعال غږ مه کوه زه درته خبره وکړم دلته بغیر حل قاعده نور هیڅوک نه ګرځي دلته زه پر جلار چیرې خبره غوږ اونرا دی خالي ټکان کوي خو ورمخته څه سهار وختي د سپېدو پر وخت پر یوه کوچني کلي د ډزو امر راکړل شو. جنګ شروع دی انتظار مو ورته کوه. د جګړې میدان هغه ګرداب دی چې سړی منځ ته ورکشوي. د جګړې په دوران کې باید پر هر څه لاس پورته کړي ځکه چې دا یوازې د ښه او بد ترمنځ جګړه ده. Stand up! Get up! Get up! Get up! Shut up! Zap him up quick. Okay, well, there's nothing for him to farm here in the middle of a fucking fire. دغسې ټایټ یې ونیسه. سمه ده. ورته د لیوه درېږه لاسونه پورته که دا اخري اخطار دی. ورته اره وغورځوه. موږ د لارې څخه اخوا ته سه. په مخابره کې غږ وکړ ورته یو سړی مو اوس دستي مړ کړي. سه ختمه شوه. دا فلم د جګړې خونړیتوب او ژمنتیا په اړه دی. دا فلم د حقیقت یوه برخه ده او د سرتیرو په اړه یوه کیسه ده د هغوی د ارزښتونو او موخو په اړه چې دوی د کوم ملت کومو خلکو او کومو موخو لپاره جنګېدل. زموږ هیڅ پروا نه کیږي چې د دې فلم په کتلو تاسو څه ډول انګیرئ. جګړه یوه لوبه نه ده. دا فلم او دې ته ورته فلمونه په پیسو پلورل کیږي. دا فلم هغه څوک کتلی سي چې دا یې رانیولی وي. هیڅ شی مفت نه دی. که چیرې تاسو غواړئ چې نور خلک دې هم دا فلم وګوري نو زموږ ویب سایټ ته دې راسي او یوه کاپي دې یې رانیسي. تاسو باید د محتوا جوړونکو درناوی ولرئ. غلا مه کوئ. Respect content creators. Don't pirate. Echo 1-1, Echo Roger. I'm at the Y junction now waiting for you. 83 Alpha, Roger. I see you moving now at 907. Turn your blackout markers off once you stop. One on route. په هلمند ولایت کې د ګزمې پر مهال چې ټکنده غرمه وه موږ د جګړې په اړه خبرې کولې. سیاسیون مو یادول. هغه خلک چې هیڅ یې د جګړې د ډګر په حالت ځان نه دی خبر کړی. بیا مو د خپلو پوځیانو د بریا په اړه وپوښتل. هغه کاناډایان چې زما سره وه په ناهیلۍ یې مخ راواړوئ او ویې ویل چې ګوره دوی زه دلته د دې لپاره رالیږلی یم چې جګړه وکړم او ما هره جګړه ګټلې ده. زه په میدان کې د محمد علي غوندې یم. هغه لوبه ګټي خو چې څه ډول یې ګټي هغه د ده ښکار دی. دا هر څه همداسې کیږي. موږ ځان نسو کنټرولولی او نه ځان کنټرولول کومه ګټه لري. او ده زیاته کړه چې سیاسیون په هغه څه چې موږ دلته کوو بیخي پوهیږي نه. دوی موږ ته د وژنو لیسنس یا اجازتنامه راکړې او راته وایي چې تاسو د هغه ورونو په اړه غور وکړئ چې هغه کور ته په تابوتونو کې راځي او یا په لاس او پښو معیوب راځي. او ده په دې سره خپله خبره پای ته ورسول چې کله چې پور تر سل واوړي بیا یې وچه مه خوره. زه چې کور ته رسېږم پر ما به ډېر پورونه باندې وي. زه پر هیڅ
هیڅ چا صرفه نه کوم او چې په مخ راځي وژنم یې، ځکه زه غواړم چې کور ته ژوندی ورسېږم. په 2006 کال کې زه افغانستان ته د سرتیرو د کیسې ثبتولو لپاره ولاړم، چیرې چې دوی د طالبانو سره د هغوی په خپل کور کې په جګړه بوخت وه. په دې وخت کې عراق هم د خبرونو په سر کې و او په دې سره د رسنیو توجه هم د افغانستان څخه اوښتې وه. د اخبارو په سر کې هم د افغانستان نوم نه ښکارېدی. یوټیوب خپل لومړی کال پوره کړی او لا په خپل لومړني پړاو کې و. مای سپیس اوس پیدا کېدی او ټویټر د 2 میاشتو و. بلاګ جوړول نوي په رسنیو کې راپیل سوي و. زه یو ښاري ژورنالیست وم چې کلونه مې دا دنده کړې وه. دا فلم مې د دې دپاره نه جوړوي چې موږ د جګړې اخلاقي اړخ راواخلو. زما کیسه د سرتیرو په اړه وه چې د دوی تجربې او د سترګو لیدلې حال راواخلم. د 2006 په جولای کې ماته دنده وسپارل سوه چې زه د ماونټین تراست په نامه د عملیاتو پوښښ راواخلم. دا عملیات د کرنل لین هوپ په مشرۍ ترسره کېدل چې دا د کاناډایي ځانګړو ځواکونو قومندان و. موخه یې دا وه چې په کندهار او هلمند کې د طالبانو پر مهمو سیمو حملې وکړي. دا سیمې د دوی مرکزي برخې وې چې د دې ځای څخه به یې مالي او جګړه ییزې ټولې چارې پر مخ وړلې. زه د شهزاده پیټریشیس کاناډایي په پیاده ډلګۍ کې وم چې پیټریشیس یې ورته ویل. په راتلونکي 10 ورځو کې چې څه پېښ سول زموږ د ټولو حال یې رابدل کړ. دا یو ویښونکی حال و چې کاناډا او ټولې نړۍ ته یې دا وښودل چې د دې ډلې سرتیري د خونړیتوب، بېرحمۍ او ژمنتیا په معنا ښه پوهېږي. هغه درس چې موږ ټولو زده کړ ښه روښانه و او هغه دا چې جګړه هر څه ده. Is everything. Well, we got a guy moving across the field to our left right now. He just needs to move pretty quick over. We can't identify if he's got a weapon or not. Pנjوایي district, Afghanistan. پنجوایي ولسوالۍ چې د شوروي پوځیانو هدیره هم بلل کېږي، دا ځای د طالبانو یو سنګر دی چې په کلیو او جوماتونو کې اوسېږي. Successor base of operations. کرنل لین هوپ چې د دې قوې قومندان دی په دې هر څه پوهیږي. د په دې جګړه کې د پخوانیو مجاهدینو سره په ګډه د طالبانو د له منځه وړلو پلان جوړ کړی دی. یو اساسي قانون دا دی چې جګړه پوځیانو ته پرېږده چې څه کوي ودې یې کړي. پیټریشیس به هیڅکله مات نه سي. د رسته بغل کومندان به دغه سړک وګوري چې 200 متره دی. سمه ده. چارلی، زه هغه د دوی ځای ته ورځم. هاي سمې وله زما مخ ته 200 متره لیرې دښمن خاص پر دغه ځای دی. راځي راواوړي. زه یې نه وینم. نو کې لوړ ورته وګورئ، دوی دلې دي. دوی یوې خوا بلې خوا ته سره ځي راځي. د دې دیوال اخوا ته دي لري. دا ځای مه وله. سنایپر څوس ورته ځای راوښیه. ته ورته وګوره.
دا دې کوم ځای وویشتي؟ Yeah, advance to Shura. Change your bags, bomb up. I love that fucking low riding ass of yours. Yeah, thanks. Watch yourself now, watch yourself. Hold the ground there. Go down the bayou. هلته ورته خزه سي، موږ هم ته رسیږو. طالبان پر مذهب خورا ټینګ ولاړ دي. د دوی په قول چې د جنگ انګیزه یوازې له خپل ایمان څخه اخلي. دوی وایي د خپل ملت او هیواد ازادي ورته تر هر څه مهمه ده. پنجوایي د طالبانو یو پټنځای و او د پټریشس دنده دا وه چې د ریښو څخه یې وباسي. باید همدلته واوسئ. کارل وان لیکلي چې د یوه جنګیالي لپاره تر هر څه انګیزه مهمه ده. څوک نسته؟ راځه چاټر دوی په یو مسجد کې سره راټول کړي دي. کښته ورسه کښته. دلته راسي. د بام په سر دی وایي که نه؟ شاجور خالی سو، شاجور بدلوه. یو دوه درو نفرو هغه د بام سر نیولی دی. راځئ د دې ځایه وځو. ګوره دا خوا ډېره په نیسه. داسې معلومیږي چې هغه په درخته کې دی، نه دی؟ ته ودې بیا ټکان وکړي. RPG! کار یې وسو. Airburst! Like, am I still fully fucked well, if you come, I just dropped it at 200, but then I'm just getting closer. Yeah, and you can 100 as well. Yeah. Little airburst. On the fucking wall. دا خو تر اوسه لا هلته دی. One of the walls. Nice. Oh yeah. آفرین ما زه تر دیوال وراړوه. اشه خو هیڅ تاثیر نه پر کوي.
اوس بیا د هغه بلې خوا ټکان کوي. یوې رستې خوا ته هم دی. خاص پر هغه ځای لګېږي چې زه غواړم. ها خوا ته اوړي. د مسجد خوا ووله چې دوی د مسجد څخه لرې سي. په افغانستان کې د کلو جوړښت ډېر عجیبه دی. ټول لوړ کورونه او ژور باغونه دي چې په داسې ځای کې طالبان ډېر ښه جنګېدلی سي. د کلي خلک طالبانو ته ډوډۍ او نورې اسانتیاوې برابروي، خو زموږ څخه بیا ویره کوي او تښتي. د له منځه وړلو یوازینۍ لاره یې دا ده چې په هر کور او هر ځای کې پسې وګرځي. Clear? دلته راسه مایکا، موږ دلته یو. د کلي څخه ټول خلک د جګړې په وخت کې تښتي او یوازې هغه څوک پرېږدي چې سخته جګړه کولی سي او ژمنتیا او وفاداري لري. زموږ دښمن د ځایي اوسېدونکو سره د توپیر وړ نه دی. هر قدم وړاندې والی د یو ډار او د ژغورل کېدو د فکر سره ملګری وي. اثرات یې ستا خو څوک نه معلومیږي. دغه درختي چپه اړخ یې، منځ یې او رستې خواته. سمه ده؟ This building? Shane. Yeah. See the big trees? That direction. All right. In between. Shane, move out. دا سړی چیرې دی؟ دا ټکان دغه درختو څخه کېږي. سمه ده. هلته خامخا یو څوک سته. یو څه یې لیرې وویله. سمه ده. Bit high. Someone might be in there. A little bit far. Yeah. آفرین، آفرین. اول هلته وګورئ. راځه چې ورځو. دلته څوک نسته. څوک نسته. څه مردارې دوړې یې وکړې. راچپایه که ولې ورته ګورې؟ دلته یو کیسه ده. دلته یې لکه چې بم جوړوي. ما بیخي د سپټمبر د 11مې هیله نه لرله. موږ فقط د خپل کلتور دفاع کوو. موږ دلته ځکه راغلي یو چې د دوی سره د ټولنې په جوړولو کې مرسته وکړو، او دا جګړه ځکه راپیل شوه چې دوی هڅه کول چې زموږ کلتور راڅخه واخلي. په هغه حمله کې 3000 خلک مړه شول چې په هغو کې کاناډایان، مسلمانان او یهود وو.
دوی پر موږ حمله وکړه. الوتکو ته اجازه نه وه چې په امریکا کې کښته سي. تر هغه وروسته ډېرې په هالیفاکس، نوا سکوټیا کې، هلته په کاناډا کې کښته سوې او په همدې خاطر یې موږ ټول په ډار کې واچولو. فکر کوم موږ د امریکایانو سره په جنګونو کې ډېره مرسته کړې ده. اوس بیا د خپلې برخې جنګ لپاره راغلي. ځینې نور هم راغلي دي. هغوی خپله برخه جنګ کوي. دلته یوازې امریکا جنګ نه کوي. زما ښځه امریکایي ده. زما سره یې ټوله ورځ په ټلیفون خبرې کولې. زه په دې اړه ډېر حیران شوم. موږ په لر او بر سواحلو کې کورنۍ لرو. دا په ختیځ ساحل کې وه او ډېره غټه وه. زه نه غواړم دلته واوسم، خو زه ځکه راغلی یم چې دوی ټوین ټاون والوزوي. د ریل ګاډي سیستم یې ورته والوزوي او هڅه کوي چې سیان ټاور هم والوزوي. په دې خاطر موږ دلته راغلي یو تر څو طالبانو ته ضرر ورسوو. موږ دلته هر وار توسان نه ویشو، خو هغه هم زموږ د کار یوه برخه ده. په اصل کې موږ د دوی د وژلو لپاره راغلي یو. هغه بله ورځ مو هم خورا ډېر مړه کړل. ډېر خوند یې وکړ. زه په کور کې 2 ماشومان لرم. زه غواړم چې هغوی مکتب ته ولاړ شي، خپله ورځ په خوښۍ سره تېره کړي او د پټاونو څخه بېغمه وي. دا ډېره عجبه ده. که چیرې موږ دوی ته یو ځل هم اجازه ورکړو، دوی به یې بیا وکړي او همداسې نورې حملې به هم وکړي. نو باید چې موږ یې اوس لا مخه ونیسو. او که دوی زموږ بېګناه خلکو ته ضرر رسوي، نو هغوی خو په خپلو کارونو کې مصروفه دي. عام خلک زموږ دغه جنګ نه خوښوي، خو هغه کسان چې په دې پیښه کې یې څوک خوښ شوي دي، هغه لیوني شوي دي. If their families were in one of those explosions, it sure turned their fucking tide. I found his blood trail up there. Did you? Yeah, big blood trail. Oh, sorry. I mean, I wasn't with her. دلته د وینو لیکې دي. تی وینې؟ هو ښه غټه لیکه ده. دا ځای په وینو لړلی دی. دا د نورې ویني. دلته لږ چې زخمي سوی دی، خاص پر دغه ځای باندې. دلته ډېر وینې توی سوي دي. ډېر لرې تللی دی. دلته دا شیان هم پراته دي. ګرد یې خراب کړي دي، باره تللي دي. د دې ځای څخه هغه ساحه معلومیږي چې موږ پرون جنګېدلو. هغه 2 کوچنۍ غونډۍ چې معلومیږي، پرون د هغه کور څخه موږ ټکان کول د هغه دیوال سره. نن تر پرون ډېر نږدې معلومیږي. یاره دوی به تر دغه دیواله شاته چندانې نه یې پاته سوي، ځکه زموږ ټکان تر دیواله وتلی دي. دا امریکایي دی یوه؟ و. مشره ته 1 سلونه ته زنګ نه ور وهې چې ورته ووایه چې دا امریکایي 8 ملي مهمات دي. دغه د تختې پوشه در واخله. دا دوی ته څنګه په لاس ورغلی دي؟ دا هغه پر ځانګړو ځواکونو او د مهماتو پر کاروان چې 1 میاشتې وړاندې برید وکړ، پر لومړي لویه لارې کمین ورته نیولی و او بیا دا ټول ونیول. تی وینې؟ دلته زموږ هر څه پاشلي دي. دا ګرد اوبه د جندیز نه دي؟ اوه؟ هو، وینې دوی زموږ د اوبو بوتلان هم کاروي. په دې خاطر خو موږ هیڅ شی روغ نه پرېږدو. دلته د وینو لیکې نسته. دا ټول د ماشین وارونه دي. زه بیخي نه وم په خبر. دا د سکیل مرمۍ دي. دا نو بیا هلته ولې پرتې دي؟ په دغه ځای کې ټکان پکول، ځکه چې د دوی سره خو ځنځیران وي. دا په ځنځیر کې وي، بیا دې خواته راځي. په دې ځای کې چې څوک و، موږ 6 وارې ټکان پر وکړه، خو بیا هم ټکان کول. دوی داسې جنګ کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ځي، بیا داسې ولاړه.
Drugs are a major دلته نشهیي مواد د کلتور یوه ستره برخه ده. تریاک یې ډېرې پیسې برابروي او په دې سره د طالبانو ډېر کومک کیږي. Elements of the Afghan National Army were always included in operations. په عملیاتو کې به تل داخلي کسان راسره وه، خو دوی هیڅ جګړه نسوای کولی. They were a stabilizing factor. They provided دوی به یوازې استخباراتي معلومات راکول او د کلي خلک به یې ارامول. افغان کلیوالو هم دوی ته څه نه ویل. چیرې چې به ځایي خلکو غربیانو ته د اشغالګرو په سترګه کتل، نو ملي اردو به د دوی پر وړاندې زموږ دفاع کوله. د قومندانۍ کسان زما چپه طرف ته راځئ. ONH دا خوا په ونیسئ. د اشارې سره سم ځئ. د افغانانو دپاره دا کورنۍ جګړه ده. This was a civil war. Team England. Having a go. There it goes. Yeah. Yeah. It's going. The frame. Oh, yeah, after I loosened it off for him. Look at that. Fuck you. کار یې وکئ، دلته هم یو دروازه ده. Four doors left. Five doors left. Probably isn't starting that. No, they're heading. زه ورننوځم. سمه ده، اول رسته وګوره بیا چپه. چیرې پټ یاست؟ د باندې راوځئ. Let us know where you are. دا خو یې انګریزي پر لیکلې ده. په افغانستان کې د نشهیي توکو استعمال ډیر دی. طالبان نشهیي توکي د دوا په ډول استعمالوي. دا خو نقصه معلومیږي. Opium and its طالبان چې ټپي سي نو د درد د آرامولو لپاره هیروین او اپین کاروي او په دې سره دوی په سخت ټپي حالت کې هم جګړې ته دوام ورکولی سي. seriously wounded. ستنې پکښې دي. Yeah, fucking right. پر دغه لوی میزونو باندې اپین وچوي. دلته به یو سړی د یو څه پیسو سره په لاس را نسی. دلته یو سیروم و. باید دا خوا هم وګورو. دلته د راکټ مرمۍ دي. څومره ډېر موټر سایکلان یې دي. د دې ټولو خو کار سوی دی. دا د پاسمان سامان دی. دلته د پاسمان سامان دی. دلته یې راوړه. د وریښتانو کریم. دا خو ګرده د کاره وتلي دي.
د دروازې چپه ورسته خوا د تریاکو بوی نه دی؟ ته بیا د تریاکو په بوی څه پوهېږې؟ Discovery Channel. Clarice. We're PBing here tonight. So you got one there? Harley Davidson, it's not. Make truck look good. Yeah, I think you did her there, boys. Fucking excellent job.